بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، وخت مو په خیر. تاسو ته ښه راغلاست وایم د MTCNA د زده کړې 11مې ویډیو ته. د دې ویډیو په پای کې به تاسو په دې باندې وپوهیږئ چې لومړی د پینګ کمانډ کارول، دا چې څنګه موږ د پینګ کمانډ کاروو تاسو ته په اړه معلومات درکوم. دویم د ټریس راوټ کارول، دا چې موږ څنګه له ټریس راوټ څخه ګټه اخلو تاسو ته په اړه معلومات درکوم. او دریم د CLI کارول، دا چې څنګه موږ له نیو ټرمینل څخه ګټه اخلو او په CLI موډ کې کار ترسره کوو تاسو ته په اړه معلومات درکوم. نو ملګرو، هیله ده چې د دې ویډیو تر پایه را سره ملتیا وکړئ او دغه ویډیو تر پایه را سره وګورئ. همدارنګه زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن او خبر شئ. د 11مې ویډیو لومړۍ برخه د پینګ کمانډ کارول. دا د شبکې د اړیکې د کتلو لپاره تر ټولو ډیر کاریدونکی کمانډ ده چې په دې کې د یو ویب سایټ نوم یا IP ادرس چک کیږي. ملګرو، کله چې موږ د انټرنیټ اړیکه چک کوو یا د نتورک په برخه کې د ځینو وسایلو ترمنځ اړیکه چک کوو نو د دې لپاره له پینګ کمانډ څخه ګټه اخلو. د پینګ کمانډ په وسیله باندې موږ کولای شو چې یوه اړیکه تشخیص کړو ترڅو په دې باندې وپوهیږو چې اړیکه په صحیح ډول سره رامنځته شوې ده او که ترمنځ یې ستونزه شتون لري. د 11مې ویډیو دویمه برخه د ټریس راوټ کارول. د دې په وسیله د خپلې شبکې او یو ځانګړي ویب سایټ یا IP ادرس ترمنځ شبکې راته ښودل کیږي. یعنی دا معلوموي چې موږ د شبکې او د موخې یا ډیسټینیشن ادرس ترمنځ څومره راوټرونه شتون لري او کله چې موږ د یو څه غوښتنه کوو نو زموږ غوښتنه له کومو پړاوونو څخه تیریږي ترڅو موخې ته ورسیږي. ملګرو، ځینې وخت اړتیا پیښیږي ترڅو موږ د خپل نتورک او همدارنګه د غوښتونکي یا مقصد نتورک ترمنځ اړیکه وپیژنو او په دې باندې پوه شو چې زموږ د نتورک او همدارنګه د مقصد د نتورک ترمنځ څومره راوټرونه شتون لري یا څومره نتورکونه په منځ کې واقع دي ترڅو زموږ غوښتنه له خپل نتورک څخه تر مقصد نتورک پورې ورسوي. نو د دغو معلوماتو ته پوهېدلو لپاره موږ له ټریس راوټ څخه ګټه اخلو. په همدې ترتیب سره د ټریس راوټ په برخه کې موږ کولای شو د یو ځانګړي ویب سایټ IP ادرس وکاروو یا هم د هغه ویب سایټ له نوم څخه ګټه پورته کړو ترڅو دغه ټریس راوټ موږ ترسره کړو. د 11مې ویډیو دریمه برخه د CLI کارول. دا د مایکروټیک راوټر یوه ځانګړې برخه ده چې پکې هر څه د کمانډ په وسیله ترسره کیږي او په دې برخه کې د ټولو برخو تنظیمات ترسره کیدای شي. په دې برخه کې ډیر کمانډونه شتون لري خو له ځینې ساده کمانډونو څخه به یې د بیلګې په توګه یادونه وکړم. ملګرو، د CLI معنا کمانډ لاین انټرفیس ده، یعنی دا هغه د کمانډ صفحه ده چې موږ د دې په وسیله باندې ټول کارونه د کمانډ په وسیله باندې ترسره کوو. په مایکروټیک راوټر کې بشمیره کمانډونه شتون لري خو ځینې ساده کمانډونه یې موږ تاسو ته د نمونې په توګه وړاندې کوو ترڅو د CLI له صفحې سره بلد شئ او په هغه کې کار ترسره کړئ. د پینګ کمانډ د کارولو لپاره ملګرو موږ راځو د ټولز مینو ته او په ټولز مینو کې د پینګ برخه انتخابوو. کله مو چې د پینګ برخه انتخاب کړه ملګرو، د جنرال مینو په برخه کې د پینګ 2 برخه ده چې عموما په دې برخه کې موږ د یو ویب سایټ IP ادرس لیکو یا هم د یو ویب سایټ نوم لیکو او وروسته له هغه څخه په سټارټ بټن باندې کلیک ترسره کوو ترڅو پینګ موږ ته ترسره کړي او هغه نتیجه یې موږ ته وښیي. لومړی موږ د خپل DNS پینګ اخلو ترڅو په دې باندې مطمئن شو چې زموږ انټرنیټ په سمه توګه کار ترسره کوي او موږ کولای شو خپل DNS پینګ کړو او نتیجه تاسو ته وښیو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو، موږ په سم ډول سره وکولای شول ترڅو خپل DNS ادرس پینګ کړو او هغه ریپلی موږ ته وښودله. د پینګ په پایله کې که چیرته موږ ته ریپلی راځي یا هم TTL کې موږ ته یو مشخص نمبر ښودل کیږي نو د دې معنا لري چې زموږ پینګ په صحیح ډول سره کار ترسره کوي او هغه د مقصد ادرس په صحیح ډول سره پینګ کیږي. او که چیرته موږ ته په سم ډول سره ریپلی نه راځي یا هم دا ده چې موږ ته یو میسج ښودل کیږي نو موږ دې پایلې ته رسیږو چې زموږ پینګ په صحیح ډول سره کار نه ترسره کوي او په اړیکه کې ستونزه شتون لري. کله مو چې د خپل DNS پینګ ترسره کړ له هغه څخه وروسته موږ د یوټیوب ویب سایټ پینګ کوو او ګورو چې د یوټیوب ویب سایټ سره موږ پینګ ترسره کولای شو او که نه شو ترسره کولای. همدارنګه کله چې موږ د یو ویب سایټ نوم لیکو ملګرو، د ویب سایټ IP ادرس موږ ته په خپله راخیستل کیږي او موږ ته ریپلی ښودل کیږي. کله چې موږ د یو ویب سایټ نوم لیکو نو په اتومات ډول سره دغه د ویب سایټ نوم IP ادرس ته تبدیلیږي او دغه IP ادرس پینګ موږ ته ښودل کیږي چې د پینګ په نتیجه کې به یا ریپلی موږ ته راځي او یا هم یو ایرر میسج موږ ته ښودل کیږي. د دې لپاره چې موږ بیلابیل ویب سایټونه پینګ کړو نو مخکې پینګ شوی ویب سایټ موږ سټاپ کوو او وروسته له هغه څخه د نوي ویب سایټ ادرس لیکو
ولیکو او دغه څخه وروسته سټارټ باندې کلیک ترسره کوو. تاسو ولیدل چې موږ د DNS او د یوټیوب ویب سایټ پینګ ترسره کړ او په سم ډول سره موږ ته ریپلی راغله، یعنې د دې ښودنه ترسره کوي چې زموږ انټرنیټ په صحیح ډول سره کار ترسره کوي او زموږ نیټورک په سم ډول سره له انټرنیټ سره وصل دی. کله مو چې د پینګ کمانډ ترسره کړ له هغه څخه وروسته ټولز مینو ته راځو او په ټول مینو کې موږ ټریس راوټ برخه انتخابوو. د ټریس راوټ په برخه کې ملګرو د پینګ په څیر باندې موږ کولی شو د یو ویب سایټ IP ادرس ولیکو یا هم د یو ویب سایټ نوم ولیکو. وروسته له هغه څخه په سټارټ باندې کلیک ترسره کوو ترڅو موږ ته دا وښیي چې زموږ د نیټورک او مقصد ویب سایټ ترمنځ څومره راوټرونه یا څومره نیټورکونه شتون لري. او همدارنګه کله چې موږ د یو څه غوښتنه کوو یا ریکویسټ ترسره کوو، زموږ دغه ریکویسټ یا غوښتنه له کومو پړاوونو څخه تیریږي، یعنې له کومو نیټورکونو څخه تیریږي ترڅو هغه د مقصد نیټورک ته ورسیږي او د ویب سایټ معلومات موږ ته وښیي. نو راځو موږ لومړی خپل DNS ټریس راوټ کوو، یعنې دا ګورو چې زموږ د نیټورک او د DNS ترمنځ څومره نیټورکونه شتون لري او دا چې زموږ یوه غوښتنه په نیټورک کې له کومو پړاوونو څخه تیریږي ترڅو DNS ته ورسیږي. تاسو ته په عملي ډول سره درښیم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ملګرو، زموږ د نیټورک او همدارنګه د DNS ترمنځ 9 نیټورکونه په منځ کې شتون لري، یعنې زموږ یوه غوښتنه له 9 نیټورکونو څخه یا 9 راوټرونو څخه تیریږي، وروسته له هغه څخه DNS ته رسیږي. همدارنګه د DNS ټریس راوټ ملګرو سټاپ کوو او وروسته له هغه څخه د یوټیوب ویب سایټ ټریس راوټ ترسره کوو. په همدې ترتیب سره ګورو چې زموږ د نیټورک او همدارنګه د یوټیوب ویب سایټ ترمنځ هم 9 نیټورکونه شتون لري، یعنې کله چې موږ د یوټیوب ویب سایټ غواړو چې اکسس کو یا لاسرسی ورته ترسره کړو، د هغه لپاره زموږ دغه غوښتنه له 9 نیټورکونو یا 9 راوټرونو څخه تیریږي، وروسته له هغه څخه د یوټیوب ویب سایټ ته رسیږي او هلته زموږ غوښتنه پروسس کیږي یا عملي کیږي. د ټریس راوټ له کارولو څخه وروسته موږ د مور په مینو کې په نیو ټرمینل باندې کلیک ترسره کوو. کله مو چې په نیو ټرمینل باندې کلیک ترسره کړ، موږ ته د CLI صفحې هغه لاګین پاڼه ښودل کیږي چې د لاګین په برخه کې موږ خپل یوزر نیم لیکو او همدارنګه د پاسورډ په برخه کې موږ خپل کود یا پاسورډ لیکو. کله مو چې خپل یوزر نیم او پاسورډ ولیکل، له هغه څخه وروسته موږ ته د CLI صفحه خلاصیږي او موږ کولی شو دلته بېلابېل کمانډونه ولیکو او عملي یې کړو. که چېرته موږ غواړو د مایکروټیک راوټر ټول انټرفیسونه په CLI صفحه کې وګورو، نو موږ انټرفیس پرنټ کمانډ څخه ګټه اخلو. کله چې انټرفیس پرنټ کمانډ موږ ولیکو او انټر یې کړو، نو موږ ته د مایکروټیک راوټر ټول انټرفیسونه ښودل کیږي. همدارنګه که چېرته وغواړو د DNS په اړه باندې معلومات موږ ته په CLI صفحه وښودل شي، نو موږ له IP DNS پرنټ کمانډ څخه ګټه اخلو. نو تاسو وګورئ ملګرو چې د DNS ټول معلومات موږ ته په صفحه باندې پرنټ کړل یا یې وښودل. په همدې ترتیب سره که چېرته وغواړو د وخت او نیټې معلومات موږ په CLI صفحه کې وګورو، نو سیسټم کلاک پرنټ کمانډ څخه ګټه اخلو. نو تاسو وګورئ ملګرو چې د وخت او نیټې معلومات موږ ته په CLI صفحه کې وښودل. همدارنګه د دې لپاره چې موږ خپله اړیکه په CLI موډ کې چک کړو، نو کولی شو چې د پینګ له کمانډ څخه ګټه پورته کړو. لکه د بیلګې په ډول موږ د یوټیوب ویب سایټ پینګ کوو او تاسو وګورئ چې په سم ډول سره موږ ته ریپلی راځي او زموږ اړیکه په صحیح ډول سره تنظیم شوې ده. په CLI موډ کې ملګرو ډېر زیات کمانډونه شتون لري چې د نمونې په ډول باندې دغه 3-4 کمانډونه ما تاسو ته کار کړل او هیله ده چې نور کمانډونه تاسو په خپله تمرین کړئ او درسره ویې ګورئ. نو ملګرو دا ټول هغه معلومات وه چې په 11مه ویډیو کې ما تاسو ته ځای پر ځای کړي وه. هیله ده چې له دغو معلوماتو څخه مو ګټه پورته کړې وي او تر یو حده ستاسو په علم کې زیاتوالی راغلی وي. له پاملرنې څخه مو مننه. هیله ده چې زما چینل درسره سبسکرایب او لایک کړئ ترڅو زما له راتلونکو نورو اړینو او معلوماتي ویډیوګانو څخه برخمن شئ. ملګرو دا هم زما د یوټیوب چینل لینک ده، یو ځلې ضرور زما یوټیوب چینل ته دننه شئ، زما ویډیوګانې درسره سبسکرایب او لایک کړئ او تر بلې ویډیو پورې چې زه ستاسو چوپړ ته حاضرېږم، تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.